د واده شپږمه میاشت وه. ملالۍ د 5 ورځو لپاره د پلار کور ته لاړه. په شپږمه ورځ بیرته د خاوند کور ته راغله. رنګ کې تغییر راغلی و، مخ یې سپین سپیره ښکارېدو. د شپې تر ناوخته خپل خاوند سره ناسته وه. ملالۍ وویل یوه پوښتنه وکړم. میرویس وویل هو، ولې نه، ووایه څه خبره ده. ملالۍ ورنږدې شوه، د میرویس په زنګون یې سر کېښودو. ویې پوښتل نن راته رښتیا ووایه، له واده نه مخکې دې څوک خوښ و؟ میرویس د ملالۍ تور اوربل یو خوا بل خوا واړو. د ملالۍ تورې غټې سترګې یې ښکاره کړې. بیا یې وویل ته مې لومړی او اخرنۍ مینه یې. ملالۍ د میرویس لاس په خپل سر کېښودو. وویل ستا د زما په سر قسم وي، له چا سره دې مینه وه؟ میرویس سترګو کې رڼې رڼې اوښکې راتاو شوې. ویل د ماما لور مریم راباندې ګرانه وه. بیا یې ملالۍ په تندي ښکل کړه او ورته وویل اوس یوازې له تا سره مینه لرم. ملالۍ وویل مریم خو د کلي تر ټولو ښایسته جینۍ وه. هغه خو ډېره مغروره ده، ښه ده چې له ما سره دې واده وکړو. هغې ګمان نه کوم تا سره واده کړی وی. شیبه خاموشي خوره شوه. ملالۍ د ځواب په تمه وه. میرویس په خیالونو کې ډوب و. ملالۍ سترګې پټې کړې. میرویس ګمان وکړو ویده شوه. د ملالۍ په تور اوربل کې ګوتې ووهلې. ورو یې وویل ته څه خبره یې؟ ما او مریم له یو بل سره څومره مینه لرله. د ملالۍ سر یې د خپل زنګون نه پورته کړ، په بالښت یې کېښودو. ملالۍ سترګې خلاصې کړې، د بېوسۍ اوښکې په پټه خوله توی کړې. سبا میرویس پوهنتون ته لاړو او ملالۍ مریم پسې د میرویس کشر ورور میوند ولېږلو. ساعت وروسته مریم د میوند سره راغله. مریم او ملالۍ سره کېناستل. ملالۍ وویل مریم خورې میرویس دې هر وخت یادوي، وایي چې د خپلو خپلوانو جنو کې مریم ساری نه لري. مریم سر ښکته کړ او له میوهدانې څخه یې دانه دانه نخود راخیستل. د غرمې ډوډۍ وخت شو. ملالۍ له اشپزخانې سر راښکاره کړ. ویې ویل مریم جانې ډوډۍ واچوم که میرویس ته لږ په تمه شو، اوس به راشي. مریم وویل سمه ده، ټول به یو ځای ډوډۍ وخورو. میرویس په موسکا راننوت. سترګې په مریم ولګېدې. موسکا یې په اوښکو بدله شوه. له همهغه ځایه یې ستړي مشي ورکړه او خپلې کوټې ته ننوت. ملالۍ د پخلنځي څخه مریم ته نارې کړې چې دا یخې اوبه میرویس ته کوټې ته ویسه. مریم له ملالۍ څخه ګیلاس واخیستلو او په لړزېدلو قدمونو د میرویس خوا ته روانه شوه. د کوټې دروازه یې خلاصه کړه. میرویس پړ مخ په ځمکه اوږد غځېدلی و. د دروازې غنګا یې تر غوږ شوه. ویې ویل ملالۍ زه ډوډۍ نه خورم. مریم په ژړغوني غږ وویل زه یم، هه دا واخله یخې اوبه دي. میرویس له ځایه راپورته شو. مریم ته یې وویل تا خو له ما سره واده کړې وه چې بیا به مخې ته نه راځې. مریم په ژړا وویل ملالۍ راپسې میوند رالېږلی و. میرویس د مریم غاړې ته خیال شو. په ترخه خندا یې وویل غاړکۍ دې تر اوسه اچولې ده. مریم وویل دا ستا د لاس نښه ده، تر مرګه به راسره وي. میرویس یې خبره ونیوله. ویل ګوره بل ځل دا د مرګ خبره درڅخه وانهورم. ملالۍ د پخلنځي له کړکۍ دواړه ولیدل چې یو بل سره په مینه خبرې کوي. دیوال ته یې تکیه ووهله، لکه د لیونۍ هم یې ژړل او هم یې خندل. شیبه وروسته درې واړه ډوډۍ ته کېناستل. میرویس وویل ملالۍ مور مې او میوند چرته دي؟ ملالۍ وویل مورجانه خو د باران کاکا د لور واده ته لاړه او میوند ډوډۍ وخوړله، ښوونځي ته لاړ. مریم او میرویس یو بل ته د سترګو لاندې کتل. د ملالۍ ستونی له سلګو ډک و. ناڅاپه یې له خولې او پزې وینه راغله. په منډه تشناب ته لاړه. مریم هم ورپسې ورغله. میرویس له ملالۍ وپوښتل ښه یې؟ ملالۍ په موسکا وویل ښه یم. میرویس وویل دا څوم ځل دی چې له پزې او خولې څخه دې وینه راځي؟ سبا ځو ډاکټر ته. ملالۍ په وارخطایي وویل ما خو درته ویلي و که نه چې پلار سره مې ډاکټر ته تللی وم. ډاکټر وویل دا د ګرمۍ تاثیر دی او د وینې تویېدل له پزې ګټه لري. ډوډۍ یې سره ټوله کړه. چای یې وڅښلو چې ببو راغله. ملالۍ وویل ببو ناوې څنګه ښکارېده؟ ببو وویل کټ مټ لکه ستا په څېر ښایسته وه. ملالۍ وخندل. ویل که ناوې ښایسته وه نو د مریم په څېر به ښکاره کېدله، ځکه هغه تر ما ښایسته ده. مریم په خندا شوه. ببو وویل که خیر وي مریم به هم ډېر زر ښایسته ښکاره شي. ملالۍ وپوښتل هغه څنګه؟ ببو وویل د مریم مور راته واده کې وویل چې مریم پسې د هغې د کاکا زوی راځي. میرویس له ځایه پاڅېد. ویل زه د باندې ځم. ملالۍ زر ورته د پښو څپلۍ سمې کړې. ماسخوتن ټول ناست و. د ملالۍ حالت خراب شو. 3-4 ځلې یې له خولې څخه وینه راغله. ببو وویل میرویس زویه هله موټر چالان کړه چې ډاکټر ته لاړ شو. ملالۍ وویل نه ډاکټر ته نه ځو، ما مې خپل پلار کور ته بوځي. پلار مې ډاکټر ته بیایي ځکه هغه ډاکټر ته زما تکلیف معلوم دی.
وروسته له ډېر ټینګاره ببو وویل میرویس زویه هله ملالۍ د پلار کور ته بوځه او مریم دې هم در سره لاړه شي چې په لاره کې په ملالۍ پام کوي. لا نیمایي لارې ته نه ورسېدلې چې ملالۍ په موټر کې بېهوشه شوه. مریم وویل میرویسه شفاخانې ته لاړ شه، د ملالۍ حالت خراب دی، د پلار کور ته یې مه بوځه. ملالۍ یې د کلي شفاخانې ته وروړه. ډاکټرانو زر اجل بخش ته دننه کړه. نرس په منډه راغله. له میرویس څخه یې د پخوانیو نسخو پوښتنه وکړه. د مریم لاس کې دوسیه وه، ور یې کړه او نرسې ته یې وویل دا د ملالۍ دوا او نسخې دي. ډاکټر په لوړ آواز وویل منفي بي ګروپ وینه راوړئ. نرس وویل منفي بي ګروپ وینه روغتون کې نه لرو. مریم ورمنډه کړه، وی ویل زما وینه منفي بي ده. ډاکټرانو له مریم وینه واخیسته او ملالۍ ته یې ورکړه. نیم ساعت وروسته ډاکټر له بیړنۍ خونې راووت. میرویس یې مخ ته ورمنډه کړه. د ملالۍ حال یې ترېنه وپوښتو. ډاکټر په غوسه وویل ما تاسو ته نه ویلي چې وروسته له 10 ورځو چې دوا خلاصه شي مریض بیرته راوړئ. میرویس وویل ډاکټر صاحب تاسو به غلط شوي وای، ملالۍ مونږ مخکې له دې روغتون ته نه وه راوستې. ډاکټر لاس کې دوسیه خلاصه کړه، وی ویل دا 4 میاشتې کېږي دا ناروغ له ما څخه د وینې د سرطان دوا خوري. اخري ځل چې راغلې وه د 10 ورځو دوا مې ورکړې وه او په ټینګار سره مې ورته وویل چې په 11مه ورځ به بیرته راشي. میرویس په ژړغوني غږ په بنده بنده ژبه وویل تاسو څه ویل؟ د سرطان دوا؟ ډاکټر وویل هو د سرطان ناروغي لري او اوس په ډېر سخت حالت کې ده. موږ ټولو ډاکټرانو ورته 1 میاشت وخت ورکړی و. میرویس ځای په ځای کېناستو. ډاکټر څو قدمه واخیستل او بیرته راتاو شو. د نسخو له منځه یې یو لیک راواخیست. میرویس ته یې وویل شاید دا لیک ناروغ خپل خاوند ته لیکلی وي ځکه د لیک تر شا یې غټ لیکلي و ګرانه خاونده. میرویس لیک خلاص کړ. لیکلي و دا دنیا نیمګړې د ارمانه ده، پاتې له فقیر او له باچا نه ده. زما ګرانه له خدای نه وروسته مې یوازې له تا سره مینه کړې. 2 کاله کېږي چې سرطان لرم. ما نه غوښتل چې واده در سره وکړم خو پلار مې ویل نورجانې له ماشومتوبه ته د میرویس په نامه یې. اوس نه انکار کولی شم او نه هم ورځنی نور وخت غوښتی شم. د میرویس پلار د واده لپاره ستا د تیارولو راته وویل. زه هم مجبورم او پلار مې هم انکار نشو کولی. هر ځلې به چې د پلار کور ته راتلم نو روغتون ته به خامخا راتلم. زه شاید نور ستاسو په منځ کې ونه اوسم. ډاکټرانو راته ځواب راکړی خو ته به دا ژمنه راسره کوې چې زه کله مړه شم نو ته به له مریم سره واده کوې. ستاسو دواړو ترمنځ زه راغلی وم خو د ډېر وخت لپاره نه وم، حتی کال هم نه دی پوره شوی. که زما روح خوشحالول غواړې نو د مریم سره به خامخا واده کوې. لیک یې تر همدې ځایه ولوست او په ژړا شو. ملالۍ سترګې خلاصې کړې. د څنګ په میز کې مریم پرته وه چې وینه یې ملالۍ ته ورکوله. ملالۍ نرسې ته وویل چې اکسیجن مې له خولې لرې کړه. نرس مجبوره شوه اکسیجن یې لرې کړ خو ملالۍ ته یې وویل یوازې د 1 دقیقې لپاره یې لرې کوم. د ملالۍ ساه ډوبېده او سترګې له اوښکو ډکې وې، په ستوني کې سلګۍ وې. مریم ته یې وویل میرویس مې دې تا ته امانت وي، زه نور ستاسو له منځه ځم. میرویس وویل دا ته څه وایې؟ داسې مه وایه. ملالۍ وویل د تلو څخه مخکې یوه وعده راسره وکړه. میرویس په دې دنیا ستا دی خو په هغه دنیا کې به یې ماته راکوي. مریم په ژړا شوه. وی ویل واده ده. ملالۍ نرس ته وویل لږ په بیړه میرویس ته غږ وکړئ. نرس په منډه میرویس راوغوښت. میرویس راننوت. ملالۍ مریم ته وویل لاس دې رانږدې کړه او د میرویس لاس یې د مریم په لاس کې ورکړو او مسکی شوه او د تل لپاره لاړه. دوستانو که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره نور هم دغسې خوندورې او په زړه پورې کیسې شریکې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ او دا ویډیو زموږ د چینل نه خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه.